لمونځ د اسلام د ارکانو څخه دی، روژه د اسلام د ارکانو څخه ده، عزت د اسلام د ارکانو څخه دی. تا په خپل لاس باندې نن هغه پیمانه کوي د ټیک ټاک د ویډیو د پرمختګ لپاره. ځوانان مې پر کومه خوا باندې ولاړه، ټول ځوانان بلکې اکثره ځوانان دغه اوس چې ځان ته پیشني ځوانان وایي، ماډرنه ځوانان وایي، هغه نن ولاړه په ټیک ټاک باندې اخته شي. ټیک ټاک دا د فحشي د عریاني یو عظیمه حربه و چې پر موږ باندې استعمال کړه او کامیابه هم شي. زما مسلمان ورور دی، د صحرا سړی دی، هغه په ټیک ټاک خبر شو چې دا ویډیو یې جوړوه بیا تا ته پیسې راځي، هغه راولاړ شو اول یې د ځان بېعزتي شروع ځان سه یې دا رقم به لا جوړ کړي، بیا دا رقم به لا جوړ کړي، بیا یو چم وکړي، بیا بل چم وکړي، د خلکو د خندولو دپاره ځان به تباه او برباد کړي. دا یو فحاشي ده په موږ کې پیدا شو، دا مسلمانانو کې اوس دا پیدا شو. ځوانانو په دې باندې اخته شو. ځوانانو واورئ، د قیامت په ورځ به الله پاک جل جلاله ستا د ځواني پوښتنه ستاسو کوي، ستاسو به کوي. حدیث کې راځي ویل للذي يحدث بالحديث ليذهب به القوم فيكذب ويل له هلاکت دې وي، د جهنم کند دې وي، د جهنم کند دې وي د هغه کسان دپاره چې د خلکو د خندولو دپاره ویډیوګانې کوي یا خلک خندوي درواغ پکې وایي، دغه د جهنم کنده د ځان دپاره په دې پیدا کوي. ان الرجل لا يتكلم بكلمه لا يرى بها، یو کس به کله کله یو خبره وکړي، د ټیک ټاک ویډیو جوړوي، د پیسو په لالچ کې به راسي، یو خبره به وکړي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم په دې خبرې به هېڅ باک نه کوي، دا خبره به د جهنم اویا کاله د داخلېدو سره وایي دا د ټیک ټاک سټار دی، په دې کې لقب یې وړی العیاذ بالله. نن زموږ پښتانه ځوانان، هغه احمدشاه ابدالي، هغه میرویس نیکه، هغه زموږ بهادره پښتون نن په ټیک ټاک بدل شو، نن عریاني او فحاشي کوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي یصبح یأتي علی امتی زمان، زما پر امت یو زمانه راځي، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یبیع دینه بعرض من الدنیا. زما پر امت زمانه را روان، سهار ته به مؤمن وي د کور راوځي، ماښام چې کور ته ننوځي کافر وي، ماښام به مؤمن وي سهار چې راوځي کافر وي العیاذ بالله. یبیع دینه بعرض من الدنیا، د پیسو په عوض کې، د یو څو ډالرو په عوض کې به یو داسې چم استهزا به په دین وکړي، بیا به یې نېټ ته پورته کړي چې هغه د ده د هلاکت د ایمان د ختمېدو ذریعه وګرځي. بعض کسان خو به تاسو لیدلي دا ویډیو، هغه په نېټ کې په لمانځه باندې پسخانوي، په تراویح پسخانوي، په روژو باندې پسخانوي، په ژړه باندې پسخانوي. دا اوس دی په دې باندې خپل فالوور زیاتوي، خپل لایکونه زیاتوي، په دې باندې بیا په فالوور باندې څومره زیاتېږي ولې دلته بیا پیسې راځي. ستا په لاس یې خپل د دین استهزا په تا وکړه، ته دومره حیا نه لرې. لمونځ د اسلام د ارکانو څخه دی، روژه د اسلام د ارکانو څخه ده، عزت د اسلام د ارکانو څخه دی. تا په خپل لاس باندې نن هغه پیمانه کوي د ټیک ټاک د ویډیو د پرمختګ لپاره، که د خدای نه شرمېږه. دا کس واوري، حدیث کې راځي نبي کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي داسې کسان به چې د دین په خلاف په یو داسې خبره وکړي دی به هېڅ هم نه بولي، دا کسان به د اسلامه داسې وځي لکه د هغه تیر چې ځینې باسي د دې خپل دغه څخه چې دا تیر ووځي، څومره اسانه وځي، داسې به د ایمان د دې د سره وځي. زموږ نه معاشرت سره کم شي، توبه او برباد.